حضرت ابو مسلم خولانی دا یو تابعی د مسیلمة الکذاب زمانه او مسیلمة الکذاب د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړو. دو کسانو د حضور پاک په جون کې د پیغمبر دعوه کړو. یو ته مسیلمة الکذاب وی، بل ته اسود عنسی وی. مسیلمة الکذاب د پیغمبر دعوه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د 300 احادیثونه معلومیږي او د قرآن شریف د 200 آیتونو نه معلومیږي چې د رسول الله مبارک نه پس نه بل پیغمبر شته نه راغلی دی او نه به راشي. ختم نبوت عقیده دا ابو مسلم خولانی په یمن کې و او د دې مسیلمة الکذاب مخالف و. نه ته پیغمبر نه، پیغمبر خو محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. مسیلمة الکذاب ته چوي د ابو مسلم خولانی سره ورپورټ سړی نو د یو قوم مشر وی. ابو مسلم خولانی ستا د علاقې سړی دی، ستا د وطن انسان دی او ستا نه مني، ستا نبوت او پیغمبري نه مني. هغه راوست وی ته زما پیغمبري نه من؟ وی نه ته پیغمبر خو نه، الله مې یو دی، ما په ایمان راوړلی او پیغمبر زما محمد رسول الله محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم، بل نه. او دا هغه انسان چې د په خپل ایمان راوړو باندې چې د کله مسلمان شو او د ایمان راوړو نو په ایمان خپل کلک او پخته ولاړ وی زه پیغمبر یم، ستاسو د کلي ته ما نه پېژنې وی ښه دې پېژنم چې ته دروغجن یې. ته پیغمبر نه، پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله علیه وی داسې سزا به درکړم چې یاد به وساتې څه کې دې خوښی کوه. مسیلمة الکذاب خلکو ته ښیي خپل طاقت اورې بل سنګي نمرود اور بل کړی. دنیا را جمع شوه، دا سړی ما پیغمبر نه مني، دا ابو مسلم خولانی او تاسو یې ګورئ زه نن اور ته ورچوم سوځوم یې. دی راوسته ویلي اور ته یې غورځوم مې کله به مې غورځی. د ختم نبوت په عقیده چې زه قربان شم او ټوکړي ټوکړی شم نو زه به د خپل ښکلي مبارک پیغمبر غېږې له رسوي پروا نشته. چې اور ته یې سنګ دی غورځاو نو ده وی الله اکبر، اور ته یې ورشغال کړه، الله پې اور ګلې ګلزار کړه. څنګه چې په ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته غورځاو، الله اور ته وی یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، یا اوره په ابراهیم یخشا خو سلاما معتدل یخ چې ډېر یخ هم نه کې د یخنۍ نه دله تکلیف میلی شي. معتدل اور پې یخ شو، معتدل شو، اور مړ شو. ابو مسلم خولانی ته نیک بار راووت. مسیلمة الکذاب هوښیار و پوه شو، هغه وی چې که دله بله سزا ورکوم نو پته ولګېده ده ته نقصان نه ورکوي، راشه د وطن نه وباسه ګرې دا خلک ټول زما مخالف کېږي. وی بس نور درته څه نه یم، خو دا چې کوم پیغمبر باندې د ایمان راوړی د هغه وطن ته ځه. لا چې لال مدینې منورې ته ورسېده، اوس دې زمانه کې خو پیاده مدلې وي، خدای پاک مسیلمه بیا مردار کړی. چې ورسېد مدینې منورې ته او مسجد نبوي ته ورسېد نو هلته خپل دستاره او ګوډې موډې کېښودلې او ستن ته ودرېد، لمونځ یې کوه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پرې راغی، هغه پرې راتېر شو او دا خبره ډېره زیاته مشهوره شوې وه چې مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی، اور په الله ګلې ګلزار جوړ کړی دی، اور نه دی سوځولی. د ختم نبوت په عقیده دی چې ودرېده ستنې ته یې لمونځ کوه، د عمر ولید هغه وپېژند چې دا د یمن دی. دا علاقې خلک پېژندلی کېږي. اوس که دلته یو پنجابی راغی او دلته یې لمونځ کوه، تاسې ټول پېژنئ چې د پنجاب یا د بلوچستان دی یا د سند دی، د خپل علاقې خلک هم پېژندلی کېږي چې دا د سوات دی، دا د اشنغر دی، پته یې لګي
نو هغه وپېژن چې دا خو د یمن دی. نو هغه ورته ودرېد، ته ورېږه د ده نه تپوس کوم چې دا مسیلمة الکذاب یو سړی اور ته غورځولی دی چې دا حقیقت دی که ګپ دی. نو دی ابو مسلم خولاني چې کله سلام وګرځاو، حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي هلکه د یمن یې؟ وی یو. مسافر یې؟ وی یو. کله راغلی د یمن نه؟ بس دا را روان شوی مو سره ورسېدم. یاره مونږ اورېدلي دي چې په یمن کې مسیلمة الکذاب د دروغ پیغمبرۍ دعوه چې کړې وه، هغه یو سړی اور ته غورځولی دی. هغه سړی اور نه دی سوځولی، اور پې یخ شوی دی. دا حقیقت دی که دا هسې چا دروغه پراپیګنډه کړې ده؟ اخو همدې پخپله دی که نه ابو مسلم خولاني، هغه یو بلکل دا حقیقت بلکل اور ته غورځاو او اور پې الله ګلې ګلزار کړه. وی تا هغه سړی لیدی دی، ته پېژنې؟ وی او صاحب هغه سړی پېژنم، ستا مخکې ولاړ دی، تا ته مخامخ ولاړ دی. وی ته وی او زه ورته غورځولم، ما ته وی په ما ایمان راوړه، ما وی په ته ایمان نه راوړم، ایمان ما به محمد مصطفی راوړی دی صلی الله علیه وسلم. د هغه نه پس بل پیغمبر نشته. اور ته یې وغورځولم، اور په ما ګلې ګلزار ته. د مټې ونیو حضرت ابوبکر صدیق لی بوته. حضرت ابوبکر دغه وخت خلیفه د مسلمانانو. ورته یې ابوبکره یو سړی درته نه ښیم؟ وی څوک؟ وی هغه سړی درته ښیمه چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت په عقیده په هغه الله د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی. څنګه ابراهیم علیه السلام نمرود اور ته وغورځاو او اور ونه سوځاو، دقه رنګې د پیغمبر یو امتي مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی، اور پې الله ګلې ګلزار کړی دی. وی کم دی؟ وی دا ما سره چې ولاړ سړی. ینصرکم فلا غالب لکم. الله قرآن شریف کې فرمایي کاره کوي الله پاک که الله تاسو سره کله مدد کوي او وکړي در سره، څوک نشته چې د الله په مقابله کې ودرېږي، څوک نشته چې ستا د پاسه شي، څوک نشته چې تا ختم کړي، څوک نشته چې تا مغلوب کړي. الله قرآن شریف کې فرمایي. د ډلې مثال مې هم درکړه، د بدر او د یو عام انسان مثال مې هم درکړه، بل هم درته درکو. یو بل صحابي، دا خو تابعي دی، یو بل صحابي دی حضرت زرار رضی الله تعالی عنه. حضرت زرار دا ډېر عجیبه صحابي دی. دی چې کله مسلمان شو بخپل اسلام دونه خوشحاله او دونه پر ایمان دیتا وای چې زر مریان د صرف د خپل ایمان په خوشحالی کې ازاد کړي. زر مریان، مری ډېر زیات قیمت لري. دیتا وای دا زموږ ایمان چې کمزور دی که نه، موږ مری ازادول صدقه وروستو خبره ده، موږ هغه فرضي زکات نه ورکوو، موږ هغه واجبه قرباني نه کوو. او موږ چې د چا حق پورې دی پردی حق نه ورکوو، هغه باندې یو مری ازادول نو، لیکن په ایمان دونه خوشحاله دی. یا الله د ایمان غوندې نعمت تا ماله راکړه. لکه سړی په واده خوشحالي نو خیرات کوي که نه؟ په دې واده خوشحالي نو دی بلا خیراتونه. په حج باندې خوشحالي نو چې دی ځي نو هم خیرات وکړي، چې واپس را دی دی خیرات وکړي. د ماشوم په سنت دی خوشحالي دی صدقه وکړي، دی خیرات وکړي. د زوی په کویدن دی خوشحالي نو دی صدقه وکړي او دی خیرات وکړي. ښځو له ولونو له جامې جوړې هم راوړي، دا خوشحالي. نو په ایمان خوشحاله و دی، په ایمان 1000 غلامان او مریانې د ایمان نه قربان کړي دي. یو ځای کې د کافرو سره جنګ و د حضور پاک د وفات نه پس. دی په یو اس باندې سورو مرګرو نه جدا شو، کافرانو گیر کړو، یک تنها پاتې شو په اس باندې. او ډېر زبردست مجاهد و، تو او نیزه ورسره ده. کافر ته گیر چاپېره دی او دی لګیا دی ښه مضبوط جنګ کوي. اسې ستړی شو. دا مضبوطه خبره ده، تاریخي خبره ده
او ډېره کلکه او مضبوطه خبره ده، په دې ځان پوه کړې. هسې ستړی شو، هسې دومره ستړی شو که نه، څاروي خامخا ستړي کېږي چې بس قریب و چې اس پرېوتی وي. اس د قدم دا رشتو بلکل نو. څنګه انسان ستړي کېږي نو اس هم ستړي کېږي. او هسې لږ لږ زخمیم دی او دیم ښه ستړی شوی دی. یا خدایه اوس ما ته خو اس پرېوځي، زما اس ته خو خولې وبی دی، اس مې تږیم دی، اس مې اوږیم دی، د اس خپې کار نه کوي، څه به کومه. نو ده سر ور مخکې کو، اس ته په غوږ کې وایي ای اسا یا فرس، ای اسا زه ګورې تا د خپل ځان دپاره او د دنیا دپاره نه زغلوم، د الله د دین د بلایۍ دپاره دې زغلوم. او زه پوه شوم چې ته سس شوې، پې دې سستې کړې، او که سستي دې وکړه نو د قیامت په ورځ د رسول الله مبارک مخ کې به ستا شکایت پېښ کړو چې ما خو جنګ کوو، ما خو جهاد کوو، خو زما اس ما سره وفا ونه کړله. حالانکې ستړی کېږي. ما ته پته ده چې سست شوې، ما ته پته ده چې خپې دې ټینګې نه دي او سست دی. قیامت په ورځ د الله په دربار کې د حضور پاک په مخ کې به ستا شکایت. خوښه دې خپله ده. یاره چې دا الفاظ یې ووې نو اس وشڼېده، الله پکې قوت پیدا کړ او اس داسې تکړه شو چې مسلسل 8 ګنټې وجنګېده. 8 ګنټې بغیر د خوراک نه، بغیر د اوبو نه مسلسل وجنګېد او دغه ضرر یې د دشمن د فوج نه بار راوایست. کامیابي خدای ورکړه. نو چې انسان سره نه، څاروي سره خدای مدد کوي. دا پکې اس کې خپل قوت نو، د الله طاقت واچو، نو مسلمان سره به خدای پاک ولې مدد نه کوي؟ اوس بدلته سوال ده، سوال به دا راځي چې دې زمانه کې مسلمان سره خدای ولې مدد نه؟ دا خبره مې دې پورې شروع کړې. دې زمانه کې په د فلسطین مسلمانان برباد، د فلسطین ښځې کونډې شوې، په یو کور کې 10 او 15 سړي او ښځې او ماشومان شهیدان شول. د یو ښځې 4 بچي غون مري، او داسې ماشومان یتیمانان او ښځې دي چې اوس هم د آبادو لاندې د دیوالونو د ګټو د خښتو لاندې پراته دي. د اوچتوالو څوک نشته چې دیوال پې اوچت کړي او دا راوباسي او ښخ یې. د خلکو نه سرونه پرې شي، نه په بوډا ده بوډاګان هم وژلې کېږي، نه په ځوان د ځوانان هم وژلې کېږي، نه په ماشوم د ماشومان هم ملالېږي. بره نه بمباري کېږي، لاندې نه توپ او ټینک دی، ګونې پرې ورېږي. او نن د فلسطین مظلوم مسلمان خوله وازه کړې ده او ټول امت مسلمه ته چغې وایي چې د خدای خاطر وکړئ، اوبه خو راله راوړئ. مدد نه شئ کولی، اوبه خو راوړئ چې مونږ اوبه خو وڅښو که، ډوډۍ خو راوړئ که نه، ډوډۍ نه راکوئ، اوبه خو راوړئ که. ماشومان بچي، اومه خوله بچي، د مرغۍ بچي، ماشومان د فلسطینیانو بچو خولې واضح کړي دي. او ای مسلمانانو، د قیامت په ورځ به مونږ ستاسو ګیله کوو رسول الله مبارک. شرق او غرب والا مسلمانه، عرب او عجم مسلمانه، د قیامت ورځ به راځي او که به نه راځي، هغه ماشوم بچې چې لږې عربۍ کې خبرې کولی شي، هغه جالې او چغې وایي، هغه ماشومه جنۍ چغې وایي او جالې چې تاسو خو مونږ پرېښودو د اسرائیلو ته، د یهودیانو ته، په مونږ خو یې ګاڼې وګرځولې، زمونږ خو یې وجودونه وسوځول، په مونږ خو یې اور بل که، په مونږ د پاسه خو هغه بمونه راغورځوي چې هغه اور لګوي. معنی نوم یې هغه بم راغورځوي چې هغه اور ولګوي، په یو ځای راوغورځېږي، بلډینګ هم تس نس کې اور ولګوي. حالانکې بین الاقوام کې داسې بم غورځول ممنوع دي، دا به نه غورځوي، ټول آبادي وسوځېدله. کنډرات مونږ ته خو د خور او لور پته نه لګي چې زما کور څه شوه، زما لور څه شوه، زما زوی څه شوه، زما خاوند څه شوه. مونږ ډوډۍ جامه نه غواړو، اوبه غواړو، د خدای خاطر وکړئ مونږ له یو بوتل اوبه راوړئ د دې برش. د قیامت په ورځ بس د مسلمانانو ستاسو شکایت د خدای په دربار کې لګوي.
او بل ورځ هم تاسو ولیدل چې کوم د هغوی مشر و اسماعیل هاني هغه هم شهید. ولې الله د مسلمان مدد نه کوي؟ سوال دلته راځي دا ولې؟ نن خو د فلسطین مسلمانانو خولې واضح کړي دي، مدد ولې نه کوي؟ نن د فلسطین هغه پوټینو جینکو ماشومانو خولې واضح کړي دي، نن ښځو خولې واضح کړي دي، نن کورونه تباه شو، ختم شو، یو کس پاتې شو، قیدیدان پکې لاړل، ختم شو، او نن خلکو خولې واضح کړي دي، موږ هم خولې واضح کړي دي، موږ هم چغې وایو چې خدای د فلسطین د مسلمانانو مدد. هر جومات کې دعاګانې کېږي، هر چوک کې دعاګانې کېږي، د هر مسلمان په زړه کې چې مسلماني د فلسطین د مظلوم مسلمان دپاره دعاګانې کوي. نن په عربو کې هم په جوماتونو کې دعاګانې کېږي، نن په عجمو کې هم دعاګانې کېږي، نن په رمضان کې هم دعاګانې کېږي، او نن په بې د رمضان هم دعاګانې کېږي. الله مدد ولې نه کوي؟ ولې نه؟ په تشه دوا کار نه کېږي. زما پیغمبر مبارک په تشه دوا کار ونه ویسته، میدان د بدر کې وجنګېله، نو الله مدد و. ما صرف او صرف تشو دواګانو ته ځان ټینګ کړی و. بالکل دعا سره الله تقدیر هم بدلې حدیث کې راځي، لیکن دعا سره اسباب هم یو ځای کې. یو سړی وایي یا الله اوږې ما مور کا، یا الله اوږې ما مور کا، او ښه لاس او پې دې روغې دي، نو داسې مه وایه. خدای به دې مور کړي، خو دې مهرباني وکړه کټ ته کوشه لاړ شه، لږ دې میدان ته او لږ دیالي وکړه، خیر دی که په 100 روپۍ دیالي نه ملایي، په 50 ټکه بچو له سره وړه، نو الله به بنیاد دارالاسباب دی. دعا وکړه، په اسباب ورسره جمع کا. نن په ټوله دنیا کې فلسطین مظلوم یوازې ولاړ دی، هېڅوک مددګار د حکومت په سطح د هغوی شته دی نه. وزیر زمان هم دوا کې دوا وکړي، څوک یې پلانکې والا راغی، څوک یې پلانکې به مدد کوي، تانکې به مدد کوي، نه پته شو دواګانو کار نه کوي. مسلمان اولس تن هم تیار دی د هغوی د مدد د تلو دپاره، خو مونږ ته لارې بندې دي، مونږ نه شو. یو موټی اسرائیل دی او نن یې ټوله دنیا په مخ اخیستی. ولې؟ د هغه په شا امریکا ولاړه، د هغه په شا برطانیه ولاړه، د هغه په شا انګریز ولاړ دی، د هغه په شا یهودي ولاړ دی، د هغه په شا د دنیا ټول کافر ولاړ دي، او هغه ته وایي ټیک کې ښه کې، ټیک کې ښه کې، ښځې وجنې ښه کې، ماشومان وجنې ښه کې، اوبه دې ورته ختمې کړې، ډوډۍ دې ورته ختمه کړه، جامه دې ورته ختمه کړه، بلډینګان دې وله راوغورځول، دا ته ښه کې. آی های خدایه، نن مسلمان دومره هم نشته چې ورته ووایي چې ته بد کې. یو څیز که نن مسلمانو که صرف یو څیز چې د دې اسرائیلو ګوره دشمن سره چې جنګ کې، یو هغه جنګ دی چې هغه د پوتک او د ټوپک جنګ، هغه موږ نه شو کولی، هغه بادشاهان به کوي، او بادشاهان بې خونده دي، بې غیرته. دویم څه جنګ دی؟ د معیشت جنګ. نن سبا په ټوله دنیا کې جنګ د معیشت. اسرائیل که نن په ټوله دنیا غالب دی او دنیا په مخ اخیستې ده، په دې وجه چې هغوی خپل معیشت مضبوط کړی او خپله پیسه یې مضبوطه کړی، پیسه ورسره ډېره ده، ټکنالوجي ورسره ډېره ده، نو د معیشت جنګ خو ته کولی شې که ادا دی چې د هغه د مصنوعاتو نه بیکاټ. چې اسرائیل کم شی جوړ کړی دی ابدا نه استعمال. عوام الناس خو یې کوي، خو کومو کمپنو والا مسلمانان چې چا د هغوی ټریډ حاصل کړی دی، د هغوی نشانې حاصل کړی، کومو کمپنو والا، کومو کارخانو والا چې د هغوی په ټریډ پیسه پیدا کوي، دوی له پکار دی چې بایکاټ کړي. کوکاکولا او پیپسي خو د اسرائیلو له نه دلته جوړي. څوک یې جوړوي؟ مسلمان یې جوړ، پیسه پې ګټي. هی مسلمان له پکار دی چې تا سره ما خپل شی ختم په تجارت، زه د لوږې مړ شم خو نه پوم، سره ما مسلمان رور وایي. کوم صابون، دا صابونونه خو د اسرائیلو نه راځي، دا خو دلته ستا په ملک کې جوړېږي، دا خو د مسلمان ملک کې جوړېږي. هغه سره صرف معاهده شوې ده، هغه وله فارموله ورکړې ده، هغه وله خپل ټریر او خپل نشان ورکړی دی،
چې بالا به دونه پیسې راکې زما په نوم دا شی جوړوه په دې فارموله به جوړی زیاتې کمې او پکې نه کې دقسې معیار به ساتې دې مسلمان له پکار چې بایکاټ خپل شعر وباسه که ها یو خبر راته وکړو زموږ مسلمان څه کوي خو پکېږي ما مله خو چې چاړې ږدي نو مسلمان به په مسلمان اږدي کافر به دې وایي خو دومره نه لکه مسلمان ته یې څومره وایي زما یو دوست دی د هغه دوکان دی د جنرل سټور دی په پېښور کې هغه ماته وی چې د اسرائیلو دا مصنوعات دی علما وایي چې بایکاټ ته وکړې نو په کار دا دی چې د هغې مقابله کې مسلمان ښه شی راوباسي چې خلک دا صابون والې دا عمال دی وایي کوم شی کې د اسرائیلو په 800 تقریبا نه مانه پوره خبره یې را چې په 800 د اسرائیلو کم شی خرڅېده د هغې مقابله کې د مسلمان د کارخانې په 1500 خرڅېده نو چې د اسرائیلو په هغې باندې علما وایي چې مالې نو دوی خپل هغه د 500 ته ورسه د اسرائیلو د هغې نه امکان که معیار هم خراب دوی له خوند ورکوي شو اوس دا اعلان او دا په سوشل میډیا پروپیګنډا ستا د پاکستان کارخانو والا لګوي اسرائیلو مصنوعاتو بایکاټ وکړې زمونږ دا مطلب دا لیواله د هغې متبادل کې دا واله نو ظالمه چې هغه په 800 ستا په 1500 ته په 400 کا چې خلکو ته نوره مسانتیا پیدا شي زه خیر دې په 1500 یې ته خرڅوه خو معیار خو د اسرائیلو د مصنوعاتو ورکه که نه نو معیار دې هم کمزوري که او قیمت دې هم ګران که دا ظالم ظلم کوي دې قصدن خلک مجبور کوي دې خبرې ته چې خلک همغه د اسرائیلو مصنوعات وایي نو الله مدد کوي د مارونو خو کله به الله مدد کوي وایه چې دا رسول الله مبارک فرمایي وی مسلمان داسې دی کل جسد الواحد لکه د یو وجود په شان دی حضور پاک فرمایي په یو وجود کې چې دا ګوته خوږیږي ټول وجود دردیږي چې دا بله ګوته خوږیږي ټول وجود دردیږي چې خپه خوږیږي ټول وجود دردیږي چې پوزه خوږیږي ټول وجود دردیږي چې غاښ خوږیږي ټول وجود ورسره بې خوبی نو که په مشرق کې مسلمان او دردید په کای کې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي که په مغرب کې مسلمان او دردید په کار دی کې ټول مسلمان ورسره بې خوبه شي او دردیږي دا نشته د چا په سر کې راله د هغه په سر راله په مسلمان کې وحدت او اتفاق نشته د مارونو او قرآن شریف کې الله څه فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا خدای په رسۍ د الله په قرآن او د الله په کتاب ټول منګولې ولګي او ټول متفق شي د یو بل نه جدا او دا به کېږي دا هغه یو ځل په دریاب کې یو خامار و چیندخان نو هغه چیندخ په هغه غټ د هغه خامار په هغه غټ چیندخ باندې غوټه وواله هغه چیندخ ورته وایي څه کوې وایي بس ته پکې راته غټ ښکارې لکه دوی چې ته سربری رومبې تار خو مې ګوره ما ته غږ مه کوه زه به تا ته په پلیټ کې یو چیندخ روزانه پیش کوم ګرځې به په دې سوړو کې په دې چیندخانو پسې او یو به را ما وخورې نو څه یو کس په مړ شم نور به دنه په سوړو ننوځي بیا به ته کم ځای ګرځې یو به دله دروازې در کوم هغه خامار وي دا خو ډېره اسانه خبره دې غټ چیندخ په یو راوسته او خامار له به یې ورکو خامار به خوړه بلو به بل بچی راوسته خامار به خوړه بل بچی راوسته خامار به خوړه خو چې ټول بچی ختم شو نو هغه غټ چیندخ چې کم مشر نو خامار ته وایي چې خامار ورته یې راوړه که دا پرون خو د شی راوړې اوسه پورې ما له خو دې خوراک بند کړه وایي چیندخان ختم شو وایي زه به څه خورم نو وایي زه دله سره څه وکړمه ما خو هغه ټول بچي او نوسي او تربوران او رویرونه او خورهي چې څومره واړه چیندخانو غوټ در باندې ووال اوس خو بل نشته څه وکړمه نو بچي نشته نو ته ځان تیاروه وایي ما چې را سره دونه موده ښه وکړله وایي ښه پرېږده ښه دا دي چې زه الواق تېر کړمه ښه دې ته و چې کړپ شو هماغه چیندخ یې تېر که خیر وکړه دغه زموږ د مسلمانانو مذهب ما ته غږ مه کوه هغه خوره ما د غږ مه کوه زه د برګر یم ظاهري به چغې مغې وامه خو نور د ده ملګري ما د غږ مه کوه بل خوره
اخره کې به دې تېروي الوقت به دې تېروي یو هم نه پرېږدي. دا غم د کم ځای نه جوړ شوی وی پته راته شته؟ دا د دې فلسطین د مشرانو د نیکونو نه جوړ شوی غم دغه ځای نه جوړ. یهودیان رالل او د دوی نه آبادۍ اخیستې او دوی به پرې خرڅول، ځمکې یې اخیستې او دوی به خرڅولې او د زرو شی به یې ترې په لک اخیسته، د لک شی به یې ترې په کروړ اخیسته، پیسه خو هغوی سره ډېره ده. او د دنیا مسلمانانو د فلسطینیانو ته مینت وکړه چې د خدای خاطر وکړې مه خرڅوئ پرې، مه خرڅوئ، مه خرڅوئ، دا درته شته کېږي، ګورې سبا به دې تنګ یې. هغې ویې د لکو شی په کروړو دې ولې مه خرڅوه، د زرو شی په لک اخلي ولې مه خرڅوه، په ډېرو پیسو اخلي، خولې ورته خوږه کړې وه، مونږ ستاسو ملګري یو، ځایونه یې پرې خرڅول، دومره یې ترې واخیستل چې اخره کې وي دا زمونږ وطن دی وځای. اوس ورته پلاران جوړ شوي. ګورې دا قصه نن یهودیانو اسرائیلو په نورو ملکونو کې هم شروع کړې، نورې په خلکو لاس وړلی دی او پرېږده منه تاسو زموږ دوستان یې، تاسو زموږ وروڼه یې، تاسو سره زموږ مینه ده او تاسو سره محبت دی، تاسو له په وطن کې موږ روډونه جوړو، تاسو له په وطن کې کارخانې جوړو، تاسو له ایرپورټونه جوړو، په دې ورته خولې خوږې کړي دي او لګیا دي یهودیان. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ده دجال ورځي، یهودیان به ورسره د یهودو حکومت به او بیا به خدای د عیسی علیه السلام په لاس د دجال هم مردار کي او یهودیان به هم خدای مردار کي. دا به وروستو خبرې زمونږ د خبرې نه قصې نه وروستو خبره ده. مونږ د الله پاک د مسلمانانو په منځ کې قوت او طاقت او د مسلمانانو په زړه کې د خدای پاک اتفاق پیدا اتفاق نشته. یوه دویمه مونږ د علماو نه هم لرې وي که ده صحابو رجوع کړه رسول الله مبارک ته، حضور پاک خدای پاک ته دعا وکړه. نن امت منتشر دی، یو بل سره م اتفاق نشته او د خپلو علماو نه هم لرې دي. علماو پسې هم خبرې کوي د الله مدد به رقم ځای نه راشي. سلطان محمود غزنوي چې هغه د غزني نه را شروع شو او ستا د پاکستان په دې علاقو بې انډیا ته لاړ او ټوله انډیا یې قبضه کړه، دا د چا په بره؟ دا د علماو د دعا په بره ده. راغی خواجه ابوالحسن خیرقاري رحمت الله علیه، لوی بزرګ و د زمانې، لوی عالم هم و لوی بزرګ هم و خواجه ابوالحسن خیرقاري رحمت الله علیه. وی خواجه صاحب زه خو په دې هندوانو باندې په دې کافرو جهاد کوم، زه خو د اسلام خدمت کوم او د مسلماني خورول غواړم، ما ته دعا وکړه. هغه لاس اوچت او د خدای په دربار کې پیشبني پاڅېده او ډېر یې وجړله، یا الله د محمود غزنوي مدد وکړه. او بیا خپله چوغه راواغېسته او محمود غزنوي ته یې په شا ور واچوله. وی بچې دا چوغه مې درته په شا در واچوله، ځان لا به دې مدد کوي. د غزني نه خطا شو او په سومنات د پاسه یې د اسلام جنډه ودرود او د سومنات چې کومه پټه د هندوانو مندر و که نه چې هغې کله فتح کو، هغې کې یو ګوتو په دې منځ کې یې ویزاندو، د هغې د وجې به هندوان په خپل دین کلک په منځ کې یې ویزاندو، رسۍ پکې نه وه چې بره سره تړلې شوې وه، لاندې هم څه چبوتره نه وه، په منځ کې ولاړو، نه ښي طرف ته نه ګس طرف ته نه داسې نه داسې نه بره، هېڅ بره یې څه کنیکشن نه و. هغه هندوان بمبړان ور رالل، وی مهرباني وکړه ټول زمونږ مندرونه دې ختم کړل، دا یو رکعت دی، دې کې زمونږ مشر خدای دی او ته راشه صاحب وګوره ورته، ته خو زمونږ خدای وګوره که نه ته خو یې نه منې، وګوره په هوا کې ولاړه، بره څه شته چې بره چت پورې ویزاندي نه، لاندې څه شته چې په هغې ولاړې نه، ور په میان او چې ته څومره پیسې غواړې مونږ درکوو، دا یو راته پرېږده. محمود غزنوي رحمت الله علیه خپل فوج راغونډ که، یاره وی یو کار به وکړو، وی دا یو مندر به ورته پرېږدو چې چل کې د دنیا مندران هم روان کړل، دا یو به ورته پرېږدي او د دنیا چې مونږ څه غواړو سره او سپین او پیسې راکوي د هندوان، وابرو ته مونږ بس جهاد سامان به برابر کړو او دا یو مندر که پرېږدو چې چل کېږي.
د شپې اوده خوبین چې دوه فرشتي دي هغوی روان کړی دی جنت ته دا محمود غزنوي او نورې دوه فرشتې ورلې هغې د مټه ونیوه وی پرېږدې دې دوزخ ته بوځو هغه مخکنۍ فرشتې ورته وایي وی نه دا خو بت شکل دي بوتان ماتوي دی خو د غزني نه راخطا شو انډیا ته راورسېد او په دې لارې ټول مندرونه مات کړو چې څومره بوتانو ټولې ټوکړې کړل بت شکن دی بت ماتونکی دی جنت ته بوځو انورې ورته وایي بت شکن و خو اوس بت فروش دي بوتان خرڅوي پیسې پیلي بت فروش دی په بوتانو پیسې اخلي بوتان خرڅوي مونږ ته پرې دوزخ ته بوځو بس راویښ شو چې راویښ شو نو ملګري راغونډ کړل بس وي ما خوب ولیده دا چې له دې نه مونږ پیسې اخلو په دې بوت اخلو هله شا به اډرې وکړو دا مندر هم مات کې چې ورلله هغه بوت په میاس کې وې داندو هغې ورسره سا جیبه لوبه کړې فوج کې هوښیاران هم شته که نه او د ابوالحسن خرقاني چوغه ورته په غاړه کې ولیده هغه ورته دعا کړې ده نو فوج کې ورته یو ملګري وي داسې کار وکړی صاحب دوی یو ټکنالوژي اختیار کړې ده دې دیوال کې مقناطیس لګولی دی دلته هم لګولی دې کې هم لګولی دی دلته هم لګولی بره په چت هم لګولی دی لاندې هم لګولی او دا بوت هم مقناطیسي بوت دی نو دا بوت داسې اندازه باندې دوی اودان کړی دی چې هغه دیوال یې ځان ته راکاږي دی یې ځان ته راکاږي دی یې ځان ته راکاږي دا بل یې دی په ځان ته راکاږي ځمکې یې ځان ته راکاږي چت یې ځان ته راکاږي نو دی په دې میانس کې معلق دی ویدان د نه یو خوا تلی شي نه بل خوا تلی شي وی داسې وکوه دا دیوال وغورځو چې دا یو دیوال یې سینګ وغورځو بس دا مقناطیس ختم شو ابل پې زورور شو چې طلق شو بوت هلته لاړ بوت له اوسپنې سندان او سټک راوبرو چې ټوکړې یې کړو چې ټوکړې یې که بوت په خېټه کې دومره ملغلرې او هیرې او جواهرات پرتو که نه خېټه سمه د پاکستان خزانه وه خیر د پاکستان خزانه خو تشه پشه ده هغې کې خو هېڅ هم نشته خو د برشي نه بشیر جان نه یادومه بشیر جان خېټه څه د کلمو ډکه ده او د والګې ډکه ده نو خېټه یې ټوله د هیرو او د ملغلرو دومره مال پکې راوت چې هغوی څومره ورکو د هغې نه پکې زیات راوت زما به دې خبره ورسېدې دا ولې دا محمود غزنوي سره د الله مدد ولې دا ورسره د خپلو علماو د مشایخو دعاګانې دوه څیزونه شو که دا دوه څیزونه نن په مسلمان کې رالل قسم په خدای دا خو یهودیان نه چې امریکا دا ټوله دنیا یهودی شي چې دا خپه به هم د ځمکې راوچته نه کړي یو په مسلمان کې اتفاق او اتحاد 250 ملکونه د کافرانو 2 ملکونه د کافرانو نه د مسلمان په مقابله کې یو د یو نظریه ده د بلبله نظریه د بلبله نظریه یو هندو دی یو یهودي دی یو عیسائی دی یو بل دی بل او مسلمان خدای یو مني پیغمبر یو مني سوالو والا اختلاف دی یو ته کافر وي بلبل ته کافر دی یو سره انخته بلبل سره انخته نو یو د مسلمان اتفاق پکار دی په اتفاق د پیغمبر زمانه کې د مسلمانانو منځ کې اتفاق هو للغوندې په وحود کې اجتهادي غلطي و حقیقتا نه د صحابو نه معمولي غوندې یو اجتهادي غلطي شوې وه الله پې دومره خفه شو لږه غوندې بې اتفاقي راغله لږه هم اجتهادي غلطي وه قصدن د پیغمبر خلاف یې نه دی کړی قصدن د امیر خلاف یې نه دی کړی پټ الله غوسه شو یا مسلمانان شهیدان نن مسلمانان تتر بیتر دي هغه د چیندخ او د خامار مسله ده تتر بیتر دي او بل نن د خپلو علماو نه دعا نه دي بلکې د علماو خلاف لګیا نن په علماو باندې خلک بدګمانه کوي ای ظالمانو خدای ته وګورئ دا علما د دې ملک خواهان دا علما د دې وطن خیر خواهان دي دا علما د دې دین دشمنان نه دي د دین پیروکار د دین حفاظت کوونکي دي د دې ملک حفاظت کوونکي دي مونږ خو وایو چې دا ملک وي مونږ به یو تاسو ټول به یو جاپاني نه مې تپوس وکړه مې تاسو د دې خپل ملک هغه وي مونږ د خپل کور خیال نه ساتو دومره چې د ملک خیال ساتو مې دا ولې وایي که کور مې خراب شو بل ځای به والا که دلته راته څه مسله پېښه شوه بل ځای به کور والا
که دا وغورځېد بل ځای به والم خو که ملک مې خراب شو صبر دا عمل چې وي که نه نو موږ به دا عمل چې زمونږ مدرسه به زمونږ سکول به زمونږ کالج به زمونږ پټۍ به زمونږ عزت به زمونږ حیا به ملک کې نه نو هېڅ به نه زمونږ د علما دا د دې ملک خیر خواهان دا عوام ولس د دې ملک خیر خواهان حکمران طبقې ته دویم چې علماو سره مینه وکړي محبت وکړي د علماو د زړه نه دعا والی او اتفاق پیدا کړي نو الله به عمل شي دا څه حالات زموږ په دې ملک کې روان دي په دې دنیا کې روان دي هر ملک کې فتنې دي د کافرانو ملکونو کې نه د مسلمانانو په ملکونو کې په هر ملک کې په هر وطن کې هر ځای جنګ او جګړې او اختلافات دا شی چې پکې وي د الله مدد بني نو رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي دا یو اخیری خبره به راته وکړم دا دغه چې و د تاتاریانو باندې یو د صحابه د افریقې ځنګل ته لاړه دا وره صحابه د افریقې ځنګل ته لاړه هلته یو قوم تاتاریان یې ورته وي ډېر خطرناک خلک و ځنګلیان خلک وو چې صحابه ول صحابه په چا څه پروا ساتله هغه تاتاریانو ورته وي په دې ځنګل کې مه ورځئ په دې لار دا خو ټول د مارانو لړمانانو او د ځناورو د زمرو او د شرمخانو ډک دی که ورلې تباه کوي مو ته ټول ډک دی د دې څیزونو باندې دی هغه صحابه او هغه تاتاریانو ته په قلار کښېنې چې کوم پکې مشر صحابي هغه آواز وکړ د ځنګل زمرو شرمخانو مارانو لړمانانو د رسول الله مبارک صحابه په دې لاره در روانه لارې خوشې کې ځنګل خوشې کې ختم وځئ د پیغمبر صحابو ته لاره پرېږدئ وایي قسم دی چې دا زمري او شرمخان او دا ماران لړمانان داسې په منډه د ځنګل نه تښتېدل چې ټول ځنګل یې خالي پرېښود هغه تاتاریانو کې د صحابو دا کرامت او برکت ولیده ځنګلي قوم ځنګلي کې هغوی به انسانان خوړل هغه ځنګلي قوم چې بچې به یې ناجوړه چې خپل بچې به یې خوړه هغه الله پاک ټول مسلمانان هغه مسلمان یو اتفاق او یو وحدت نو الله پاک قرآن شریف کې فرمایي مالته آیت ته الله پاک د قرآن شریف وی ان ینصرکم الله ستاسو په زړه کې د الله د دین مدد وي اذا به د الله دین سره مدد کو په زړه کې د دین مینئ نو فلا غالب لکم څوک شته نه چې ستاسو په خلاف راپاسي او تاسو ختم کی ویخذلکم ومن الذي ينصرکم من بعده او که الله مو رسوا کوي او دشمن نه تر اوچت کې او تا پې زیر کې او تباري کې پې نو څوک شته د خدای نه پس چې ستا مدد وکړي نه نو فیصله څه شوه علی الله فلیتوکل المؤمنون مسلمان له پکار کې په خپل رب باروسه نو په رب باروسه هله کېږي چې موږ اتفاق په ځان کې پیدا کړو ټول مسلمانان اتفاق پیدا کړي او خپل علما او مشایخو ته رجوع کړو د هغې نه دعاګانې غواړو دعا وکړئ اله العالمین بالخصوص د فلسطین مظلوم مسلمان ته دعا وکړئ مونږ خو اسم نشو کولی چې خدای ته مدد وکړي نن خو مسلمان حکمران ټول په اختلافاتو شکار دی دا یو دعا ته نه پولی شو الله د مسلمانانو د مظلوم فلسطینیانو مدد وکړي د مظلومانو په مدد وکړي او څومره ظالمان چې دا ظلم یې وکړه دا مشر یې ولا بلول شهید د نور د دنیا خلک یې شهیدان پل الله ټول په خپل قهر و غضب تباه و برباد کړي ټول په خپل قهر و غضب تباه کړي کوم دی چې مسلمان د کافر د لاسه په مظلومیت کې پروت دی خدایه هغه کافر ټول په سترګو وړاندې کې ورته تباه کړي د مسلمانانو مدد وکړي الله د مسلمانانو د کشمیر د مسلمانانو الله د فلسطین د مسلمانانو الله د ټولو مدد وکړي دعا وکړئ سبا دي بیماران دي یو مریض دی هغه ما ته وختیم ټیلیفون وکړه په هسپتال کې پروت دی بېهوشه دی بل یو ملګری زمونږه لیاقت حاجي صاحب نوم یې د ملا اپریشن یې کړی پېښور هغه ته دعا وکړئ الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او شفا والا ورکړي جی انعام دی پیپړو والا هغه هم بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله ولې شفا ورکړي څومره مریضان دی الله ته ولې شفا ورکړي او دا بعضې کسان وفات شوي دي زمونږ د میرودو د دې کندي د ندیم خان مور وفات شوې وه ډېر ښه بنیادم و ځکه زمونږ خو ګاونډ کې پاتې شوي یو او ډېره بیماري غریبې تېره کړې ده دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د قبر تیارې رڼا کړي او چې کومې بیمارۍ تېرې کړي دي هغه ول الله د آخرت د خوشحالو ذریعه وګرځوي ټولو وارثانو له خدای صبر ورکړي
د میروزو د کندي د احمد جان ورور وفات شوی الله او د سرکی د انعام الله حاجي صاحب کور وفات شوی ده الله دې مغفرتونه نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي زمونږ سرډیرو یو حاجي صاحب دی جلال عالم حاجي صاحب هره جمعه دلته راځي د هغه مور وفات شوې وه ما دا اراده م کړې وه مې زه دعا لم ورشم خو لږ بیمار وم لا نړم دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي ټول وارثانو له خدای پاکه صبر ورکړي حمزه مور بیماره ده الله دې ورله شفا ورکړي دا یو تپوس کوي د درود ابراهیمي علاوه یو درود وایي ثواب یې ډېر کېږي ټول درودونه چې کوم کې اللهم صل راغلی دی نو به دا ټول درود شریف هر یو ویلی شي او درود ابراهیمي لږ ښه دی بهتر دی ثواب یې زیات دی او دا اللهم صل ځان له درود شریف دی اللهم بارک ځان له دی دا دوه دروده شریک دي مختصر درود بالکل ویلی شي مختصر وی که صرف دا وی که اللهم صل علی محمد دام درود دی وصل الله علی محمد دام درود دی وصل الله علی النبی الامی دام درود دی ثواب په ټولو کې شته دی د شاه فیصل د طرز دوی اپریشن دی الله دعا ولو کې روغ صحتونه نصیب کې بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي چې څوک پریشان دي پریشانی په خوشحالو بدلې کې خدای پاک ظالمانو ته هدایت وکړي هدایت یې په قسمت کې ني نو خدای خپل قهر سره ووایي هر یو ظالم چې وي خدای زمونږ د بچو حفاظت نصیب کړي تم د مسلمان د فتنو نه د ګوند د فتنو نه او خدای د حاسدینو د حسد او شریانو د شر نه پاک نو امان کې وساتي د خیر او د برکت او د عافیت زندګي نصیب کړي برحمتک یا